خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په پایل کې د غونډې له اجنډا سره سم پر یو لړ موضوعاتو بحث وشو چې له جملې په لغمان ولایت کې د شاهي کانال د جوړېدو موضوع وه. په دې اړه پریکړه وشوه چې د زمینداور پروژې ته ټاکل شوې کمیټه دې په دې تفکیک سره چې مشري به یې د اوبو او انرژۍ وزارت لخوا کېږي د لغمان شاهي کانال په اړه تخنیکي او مالی څېړنه وکړي او خپل راپور دې له اقتصادي کمیسیون سره شریک کړي. ورپسې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د قندهار، ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو په شمول د افغانستان په هر بندر کې د خوړو، درملو او نورو توکو د معاینې په موخه واحد کمپلیکس جوړ شي او هر اړونده اداره دې په نوموړو کمپلیکسونو کې خپل لابراتوارونه فعال کړي. د یادو کمپلیکسونو د ودانیزو چارو د ترسره کولو او د معاینو د اجرا کولو عملیاتي چارې د خصوصي شرکتونو ته په عامه خصوصي اوږدمهاله قراردادونو ورکړل شي. د یادې چارې تر بشپړېدو د خوړو او درملو د معاینې چارې د خوړو او درملو ادارې لخوا د پخوا په شان پر مخ ځي. د خوړو او درملو اداره د په ښارونو کې د خوړو او درملو د معاینې په موخه د خوړو 8 او د درملو 4 لابراتوارونو قراردادونه خصوصي شرکتونو ته د داوطلبۍ لپاره وړاندې کړي. د غونډې په بله برخه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لابراتوارونه د په بنادرو کې د جوړېدونکو کمپلیکسونو په جوړښت کې په نظر کې ونیول شي. دغه راز د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د نباتاتو د قرنطین او روغتیا ساتنې کمیټې پر پریکړو غور وکړي او خپل نظریات اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. ورپسې د هېواد د طبیعي منابعو څخه په ګټه اخیستنې سره د اساسي درملو د تولید د پراختیا طرحې په اړه خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې د ابن سینا د درملو دولتي شرکت د خپله طرحه له مالیې وزارت سره شریکه کړي. مالیې وزارت د یاد شرکت طرحه له دولتي بانکونو سره شریکه او د اسلامي بانکدارۍ د اصولو په رڼا کې د یو بانک مالی ملاتړ ترلاسه کړي. همدارنګه په غونډه کې د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري له چینایي شرکت سره په جوزجان ولایت کې د 300 میګاواټه ګازي برېښنا فابریکې جوړولو او له ترکي شرکت سره د سروبي 2 برېښنا بند د جوړولو هوکړلیکونو په تړاو بحث وشو. له بحث وروسته پریکړه وشوه چې له یادو شرکتونو سره د هوکړلیکونو موضوع تایید ده. د کانونو او پټرولیم وزارت د په جوزجان ولایت کې د چینایي شرکت د پروژې اړوند د ګازو د ذخایرو د بسنې په اړه اطمینان حاصل کړي. د یادو چارو تر بشپړېدو وروسته د اوبو او انرژۍ وزارت د یادو شرکتونو قراردادونه د منظورۍ په موخه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. ورپسې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په مشرۍ هیئت ته دنده وسپارل شوه چې د بوستان سبز له فابریکې څخه له نږدې لیدنه وکړي او خپل راپور د اقتصادي کمیسیون سره شریک کړي. د غونډې په پای کې د افغانستان ملي اقتصادي مشورتي بورډ د جوړېدو پر موضوع بحث وشو. پریکړه وشوه چې د افغانستان د ملي اقتصادي مشورتي بورډ ایجاد موضوع تایید ده. د یاد بورډ د رامنځته کولو طرحه د وزارتونو او اړوندو ادارو سره شریکه او دوی د طرحې په اړه خپل نظرونه د اقتصادي کمیسیون دارالانشا ته وسپاري. نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال.